څه کار چې په دې ویډیو کې ترسره کوم دا ده چې څنګه کولی شو یو ریاضیکي عبارت له الجبري حالت څخه ساده کړو. نو دلته یو ساده بیلګه له دغو کار کوم. ګورو چې دلته سل منځ د ایکس لرو. تاسو غواړئ پوه شئ چې څنګه دلته عبارت بدلون مومي که چېرته قیمت یې پورته لاړ شي. د تل په څیر کوښښ وکړئ لومړی خپله کار وکړئ. ویډیو ودروئ، لومړی خپله کوښښ وکړئ. ښه موږ دوه لارې د ځواب لپاره لرو. هو دلته سل لرو او غواړو ایکس له هغه څخه منف کړو. نو کله چې ایکس زیاتیږي غواړو تر ټولو غټ قیمت منفي کړو. که چېرته موږ غټ قیمت منفي کړو شاید موږ تر ټولو وړوکی قیمت د دغه ترلاسه کړو. نو دغه ټول شاید چې لږ وي. که تاسو غواړئ د دغه په هکله ډېر سوچ وکړئ کولی شئ څو دانې قیمتونه له دغو څخه ترلاسه کړئ. نو په دې صورت کې کولی شئ دغه جدول رسم کړئ. نو سل منفي ایکس څو کېږي؟ غواړم د ایکس لپاره قیمت وټاکم. موږ هغه پورته وړو. دلته ویلی شئ چې ایکس صفر ده، ایکس 50 یا هم 100 ده. ښه کله چې ایکس صفر وي نو سل منف د ایکس کېږي 100 منف د صفر، نو ځواب یې بیا هم 100 ده. کله چې ایکس 50 وي شاید دلته 100 منف د 50 شي، نو د دغه ځواب 50 کېږي. او کله چې د ایکس قیمت 100 وي نو دلته 100 منف د 100 لرو. که ایکس زیات شي نو دغه واضح ده. کله چې ایکس زیاتیږي نو د A N C R زیاتولو لپاره لیکو. دلته ګورو چې 100 منف د ایکس کم شوی ده. موږ دلته ګورو چې دغه کم شوی. راځئ دغه کار د څو بیلګو په واسطه ترسره کړو چې بیل شکلونه لري. نو موږ ویلی شو چې دغه عبارت دلته لرو. دلته ګورو چې 5 پر ایکس عبارت جمع 5 لرو او د ایکس قیمت دلته لږ کېږي. یا هم ویلی شو چې لږ کېږي او تاسو پوهیږئ چې دغه مثبت ده. نو کله چې لږ شي له صفر څخه به زیات وي. نو ویلی شو زموږ د ایکس قیمت له صفر څخه زیات ده. تاسو پوهیږئ چې د دغه عبارت قیمت به داسې وي. هغه ځای چې د ایکس قیمت د 10 او 9 ترمنځ لږ کېږي. او یا هم د میلیون تر 100,000 خو بیا هم دغه مثبت به باقی پاتې وي. کله چې لږ کېږي د دغه په هکله سوچ وکړئ. موږ غواړو د وړوکي مثبت عدد په مرسته تقسیم کړو. نو تاسو تر ټولو وړوکی مثبت عدد په مخرج کې لرئ. تاسو تر ټولو وړوکی مثبت عدد شاید چې تقسیم کړئ. نو موږ غواړو د وړوکي مثبت عدد په مرسته یې تقسیم کړو. پوهیږو چې د دغه تقسیم په مرسته یو غټ عدد ترلاسه کوو. د دغه ټول عبارت ځواب شاید چې یو غټ عدد وي، ځکه موږ د یو وړوکي عدد په مرسته تقسیم کړی. که د دغه عبارت پایله یو غټ عدد وي اوس موږ 5 پر هغه ورزیاتوو. ټول دغه عبارتونه شاید چې زیات شي. که چېرته زموږ دغه عبارتونه زیات شي، که د ایکس قیمت مثبت وي دلته بیرته د عبارت عدد لږ کېږي. اوس یو ځل بیا موږ یو جدول رسم کوو او وروسته ګورو. نو دغه ایکس ده، دغه 5 پر ایکس جمع 5 ده. اوس ګورو څو نورې بیلګې هم ترسره کوو. ګورو چې موږ له 100 څخه د 5 په لور ځو او همداشان د یو خواته. نو دغه کاملا واضح ده چې ایکس دلته لږ کېږي. د ایکس قیمت لږ کېږي. کله چې د ایکس قیمت 100 وي تاسو باید 15 تقسیم پر 100 کړئ چې دغه 15 سلمه برخه د 15 ده. نو دغه پایله مساوي په 5.05 کېږي. کله چې د ایکس قیمت 15 وي نو موږ دلته 15 تقسیم پر 15 لرو چې پایله 1 کېږي او وروسته بیا هغه له 15 سره جمع کوو. په آخر کې 6 کېږي. کله چې ایکس مساوي په 1 شي نو په دې حالت کې باید 15 دلته 10 ده. پام وکړئ کله چې د ایکس قیمت یو مثبت عدد وي
مګر دغه قیمت ښکته راشي، ټول عبارتونه چې 5 پر x جمع 5 دي د دغه ټولو قیمتونه زیاتیږي. راځئ چې یو بله بیلګه ترسره کړو. وایو چې موږ دلته یو عبارت لرو چې له الجبري عبارت څخه یې ساده کوو. موږ 3 وای پر 2 وای لرو. غواړم پوه شم چې د دغه عبارت قیمت مساوي په څو کېږي. که د وای قیمت زیات شي، ښه تاسو دغه وای د کسر په صورت او مخرج کې لرئ، او یو بله لاره د سوچ کولو د هغه دا ده چې موږ 3 پر 2 ضرب د وای لرو. دلته څه ستونزه نشته چې وای دلته شتون لري، نو دغه به مساوي په 0 نه وي. که په سمه توګه سوچ وکړو دغه به مساوي په 0 نه وي، ځکه بیا زموږ عبارت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. دلته ویلی شو چې د وای قیمت زیاتیږي او وای له 0 څخه غټ ده. په دې صورت کې د وای قیمت مثبت ده. په حقیقت کې د هر قیمت لپاره غیر له 0 څخه موږ له وای څخه ګټه اخلو او دغه تقسیم پر وای کوو. د هغه حاصل به مساوي په 1 شي. نو اوس دا هومره مهمه نه ده چې وای څه دی. وای کېدای شي 1 میلیون پر 1 میلیون وي، بیا هم پایله مساوي پر 1 کېږي، او وای کېدای شي 5 پر 5 وي، بیا هم مساوي پر 1 کېږي. د عبارت په قیمت کې هیڅ بدلون نه راځي. شاید چې بیا هم 3 نیم شي، نو دغه عبارت بیا هم یو شی وي. تاسو دلته هیڅ ډول بدلون په عبارت کې نه ګورئ، او د وای قیمت بیا هم زیات شي همغه وای ده. د وای قیمت هیڅ کله نه لږ کېږي.